دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل دو جماعت جہنمیان دی دوی ٹولی دو گروپنا او دو جماعت دا جہنمیان دی نبی علیہ السلام فرمائی چھ دا دو مالی دلی ندی یعنی زموش پا عصر کی زموش پا دور کی دا دوی ٹولی نستا دا بزما پر راتلون کی امتیانو کیوی اول جماعت یا اول ٹولی آغا کسان بوی چی دا دوی پلاس کی بغمچینا یا پاڑی و چلاخوی چی انسانان بپوی دا سی جوڑ کریوی لکه دغوا یا دغوی لکی دا بدی انسانان تا پدی بانی ازیت و تکلیف رسی ظلم بکی پدی بانی او خلق بپوی دغه کسان دغه ظالمان نبی علیہ السلام دا جهنمیان دی او دا برا روانی بدبختانه بوئی چی دا وزموش پا معاشره کستا دا کسان دیر ظالمان دا سی دی پا هر ٹولنه کی چی دا انسان تا دا سزا ورکول لپارا اغی دا پارا دا سی شان جور کری دی چی آغا پا جوڑش یا پا شکل کی دغوا یا دغوی دا لکی پا شان دی او بیا هغوی په دې باندې وی د هغوی سره ظلم کی د هغوی سره جبر کی دا قسم به جهنمیان وي دا به د جنت به هم محسوسه نه کی دوهم جماعت یا دوهم ټولۍ هغه په ښځینه وکې ده دوهم ټولۍ نبی علیه السلام فرمای نساء کاسیات عاریات هغه زنانه چې په حقیقت کې په ظاهر خپل شکل یا جسم پټ کړی دی جامع غسل دا شکل او دغه رقم جسم میں پټ دی لیکن عاریات دا په حقیقت کې لڅ دی زنانی علما لیکي چې د دې دوه وجې دي یا دا جامع دومره باریکه او نرمه وي نازکه وي چې لاندې بدن ټول د دې منه معلومیږي لاندې بدن ټول معلومیږي دا په حقیقت کې دا زنانی لڅ دی یا داوی چې دا جامع دومره چسپه جوړه کړې وي چې پر خپل بدن باندې یا د بدن پر هر اعضا باندې مشتې وي د بدن هر عضو جلا جلا معلومیږي دا هم په حقیقت کې لکه لس دا رقم دی دا زنانې به پیشن کوي د خپل جسم د جوړولو لپاره او د خپل زیبا شکل د ښکاره کولو لپاره به خلک ځان ته رامایل کوي ځان به داسې جوړ کړي چې خلکو توجه به ځان ته راړي او دی به هم خلکو ته مایل وي دغه زنانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها دا زنانې به جنت ته قطعا داخل نسی او نه به د جنت بوی محسوسه کی حالانکه د جنت بوی د جنت څخه په ډېره لرې فاصله باندې هم محسوسه کیږي دا بدبخت په دې معمولی عمل باندې دومره د جنت څخه لرې دي چې پر ډېره لرې اندازه باندې د جنت بوی هم نس محسوسه سبحان الله تاسو زموږ موجوده دور زموږ بازارو ته راسه زموږ مارکیټو ته راسه هغه خارج مملکتو باس باید سړی نه وکړي اسلامي هیوادونو اسلامي مملکتو ته ورسه هلته د زنان عجیبه پرده وي او د دې د بدن ښکاره کېدل یا پټېدل عجیبه وي دا اوس زموږ په دور کې ښکاره کېږي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د خپلې پردې دومره اهتمام کوي چې ډېر وخت به دا پریشانه وه چې کله زه مړه سم زما جنازه یې اخیستې وي دا خلکو ته به زما د بدن حجم معلوم سي چې دا دومره قدر بیا حضرت سلما رضی الله تعالی عنها دې ته عجبه مشوره ورکړي وایي ما په حبشې کې ولیدل د حبشې انسانانو پر جنازه باندې یو ډولۍ رقم شی جوړ کړی و چې هغه مړی به بیا نه معلومېدی توسط وکړه چې ستا جنازه هغه رقم جوړه کړي نو زموږ د امت زنانو ته راسه خاص کر هغه زنانې چې هغه اوس سوشل میډیا ته راوتلي یا پر ټیک ټاک باندې کار کوي یا ویډیو وي د اپلوډوي د فیسبوک او د یوټیوب او د ټیک ټاک لپاره هغوی خپل شکل عام خلکو ته ښکاره کوي خپل جسم ښکاره کوي بې حیایي خپروي
نارینهو ته نامحرمو ته خپل بدن ښکاره کوي ناوړه ناوړه اعمال کوي. دې ته زما یو پیغام دی چې دنیا تیریږي، دا په بې حیایي هم تیریږي، دا دنیا په حیا باندې هم تیریږي، دا د الله سبحانه وتعالی څخه په خوف او ویره باندې هم تیریږي، دا د الله سبحانه وتعالی په ناراضګي باندې هم تیریږي. پام کوه د یو څو ورځې خوشحالۍ دپاره د یو څو پیسو ډالرو په خاطر باندې په لوی لاس په خپل لاس باندې په خپل ځان باندې جهنم مه رانیسه. ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، خپل ځان په خپل لاس باندې هلاکت ته مه اچوه. د معمولي پیسو دپاره ته ځان بربنډه کوې، راوځې سوشل میډیا باندې ټول انسانیت ته ځان ښکاره کوې او بیا دا وایې چې زه خو په خپله خونه کې جلا یم. ستا په خونه کې جلا کېدل څه فایده کوي؟ تا ټول انسانیت ته ځان ښکاره کوې، بې حیایي دې خپره کړل. ته د خدای نه بیریږه په دې باندې، ته مسلمانه نه، ته د هغه عایشه رضی الله تعالی عنها پر نقش قدم باندې ولې نه ځې؟ ته د فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها پر نقش قدم باندې ولې نه ځې؟ د هغوی په نتیجه کې به ستا دنیا و آخرت الله در سم کړي. ته پر کومه باندې روانه یې؟ لږ سوچ وکړه. چا ته موږ پیغور نه ورکړو، صرف دا زموږ یو دیني فریضه ده چې زموږ مسلمان ورور یا مسلمان خور چې هغوی د شریعت څخه خپل مخ اړولی او رخ یې بدل کړي، موږ د هغوی رخ او د ده لاره شریعت لوري ته برابر کړو. په معمولي پیسو باندې، په عرضي دنیا باندې، په عرضي ګټه باندې آخرت ابدي ګټه د لاسه مه ورکوئ. لہذا د دې څه باید ډډه وسي. اسلام د پردې حکم کړی دی. اسلام ته ستا ټول جسد قیمتي دی، ځکه په لمانځه کې یې د ښځې رعایت ساتلی دی. لیکن ته دومرې خپل ځان بې قیمته کوې، ته دومرې خپل ځان بې حیا کوې چې ستا هغه قیمت او هغه حیا چې الله سبحانه وتعالی تا ته درکړې ته په لوی لاس باندې خپله لیلامه یې خرڅوې ختموې. دا ته څومرې بدبخته دی، داسې نه دي په کار.